चूँकि हमारे साथ मुहक्किक बैठे हैं, हमारे साथ जो है वो रिसर्चर बैठे हैं, तनकीद अदब वाले लोग बैठे हैं, तो मोस्टली आप लोग जो है वो क्वेश्चन सोचें। अबासिन से पुख्तो अदब सर دا خو ډېر دومره ګډ سوال دی په لږو ټکو کې دومره ګډ سوال دی چې ډېره ګرانه شي ما ته خو زه کوشش کوم اصل کې څنګه چې د دنیا نورو ژبو کې ادبونه دي دغسې پښتو ادب هم دی خو د پښتو ادب سینه چې ده دا د ډېرو تاریخي حقایقو نه ډکه پکه پرته ده یعنې پښتو کې متل دی چې وایي چې ځای هغه تود وي چې اور پرې بل وي نو پښتانه چې دي دوی چې په کومه تپه کې په کومه سیمه کې په کومه منطقه کې اوسېږي نو دلته ژوند ډېر زیات فطري دی او ژوند ډېر زیات ګران دی نو د دغه ټول ګران ژوند تصویر چې دی هغه زموږ په ادب کې په ډېره حقیقي توګه موجود دی تاریخدانانو زموږ تاریخ دومره ښه نه دی خوندي کړی څومره چې ادیبانو شاعرانو دغه تاریخ خوندي کړی دی هغه چې دی موږ ګورو نو مطلب چې زموږ د شاعرۍ سفر خو ډېر لرې ښکاري ځکه چې پښتانه په زرګونو کاله زاړه دي او د 15,000 کالو پورې خو د پښتنو د تاریخ زیرې معلومیږي او د هغې نه اخوا بیا تیاره ده او موږ که فرض که لږ په غور باندې جاج واخلو نو په دنیا کې اکثر خلک دا خبره کوي چې یاره دا دنیا چې د دې کې خلکو زرګونه کاله وشو په لکونو کاله وشو خلک وایي زما مطالعه دا وایي چې د دنیا ټول عمر چې دی چې موږ د طوفان نوح نه په دې خوا وګورو نو 7,000 کاله جوړېږي عالمان ناست دي که زه غلطېږم سمه وایم 7,000 کاله د دنیا ژوند د طوفان نوح نه پس دی او د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې چې ډېر زیات دي نو 3,000 کاله دي نو ټول 10,000 کاله عمر دی موږ به یې 12 کړو خیر دی که غلطېږو نو 12 دی نو په دې 12,000 کاله کې تقریبا 15,000 خو یقیني معلوم دی وخت او د هغې نه پس د 7,000 پورې هم څه قیاس آرایۍ کېږي خبرې کېږي نو په دغه دور کې یقینا چې شاعرانو پښتو شاعرانو به د ډېر وخت نه شاعري شروع کړي خو زموږ سره په لاس تر هغه وخته نه ده راغلی تر څو پورې چې اسلام نه راغلی اسلام چې کله راغی نو د پښتنو سره د کتاب مینه پیدا شوه کتاب خوندي کول یې زده کړه نو د پښتو وړاندې شاعر چې دی امیر کروڑ بابا چې کوم یادېږي زه یم زمری په دې نړۍ کې داسې بل نشته لما اتل نشته په هند او سند او په تخار او په کابل نشته بل په زابل نشته لما اتل نشته بیا جي بیټ نیکه چې دی وایي چې لویه خدایه ستا په مینه په هر ځایه غر ولاړ دی درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې دا وګړي ډېر کې خدایه لویه خدایه دلته لږ زموږ اور بل دی وړ کورګی دی وړ بورجل دی مینه ستا کې موږ مشته یو بل د چا په ملت نه نه یو دا وګړي ډېر کې خدایه لویه خدایه نو د بیټ نیکه نه پس چې بیا مونږ راځو کله په مخه شاعرانو ته خوشحال خان بابا را رسوو بیا زمونږ د شاعرۍ یو داسې مناره مخې ته راځي چې هغه ټوله دنیا متاثره کوي خوشحال بابا ته مونږ بلکې زما نظر دا دی چې خوشحال بابا د دنیا د ټولو نه لوی شاعر دی د هغې وجه دا ده چې د هغه په شاعرۍ کې دومره موضوعات دي او دومره فراختیا ده دومره ډایورسټي ده چې تاسو یقین وکړئ چې دغه دور کې د هغې نه 300 کاله هم د چا هغه ډایورسټي نشته د ژوند ترجمان شاعر دی او بل داسې دی چې په کمانډینګ انداز کې شعر لیکلی او بیا پسې داسې راځئ تر رحمان بابا او د حمید بابا او علي خان او بیا کامګار خان او محمدي صاحب زاده او بیا داسې یو بهار دی تر 20مې پېړۍ راغلی تر حمزه بابا او تر غني خان او تر قلندر مومند او تر اجمل بابا او دغسې خور دی ډېر لوی لوی شاعران پیدا شوي دي موږ د نثر جاج اخلو مختصر خاکه وړاندې کوم او دا دی چې موږ سره نور کتابونه هم لیکلي شوي د هغې نومونه موجود دي خو کتابونه نشته او په هغې کې د سلیمان ماکو د وړاندې کتاب څو پاڼې زموږ سره موجودې دي د هغې نه مخکې هم د نورو کتابونو تذکره شته خو وړاندی کتاب چې دی هغه موږ سره تقریبا داسې زیات نه زیات 400 کاله محمود صاحب پې کار کړی دی پر بخاریانو باندې د خیر البیان زموږ سره په پوره کتابي شکل کې موجود دی بیا د اخوند درویزه بابا او داسې پسې راځه تر ننه پورې نو نن په پښتو ادب کې د دنیا هر صنف شته کم نوی صنف چې راځي پکې شته او زموږ اولسي ادب چې دی هغه د ټولې دنیا نه مختلف او غوړ او پټ او موړ په دې دی چې زموږ سره ټپه ده او د دنیا سره ټپه نشته
پښتو ادب په شکه چې خپله پراختیا لري خو په پښتو ادب کې چې څومره تنقیدي کار شوی دی محمود خټک صاحب تاسو د دغه تنقیدي کار نه مطمئن یئ؟ دا تنقید یو داسې شی دی چې د دې نه څوک مطمئن کېږي ځکه نه چې دا علم چې کوم دی دا ورو په ورو ترقي کوي غوړېږي نو لکه دا دی چې زمونږ په خپل ادب تنقید ډېر وروسته شروع کړی دی پښتانه داسې خلک دي چې دوی په ځان باندې اعتراض یا په ځان باندې تنقید نه برداشت کوي او چې څنګه د پښتنو ژوند دی په د ولس په طور باندې د پښتنو چې کوم ژوند دی نو همغه د ادب هم دی پخوا خو به داسې وو چې ډېره دا خبره ډېره اوږدې دي خو دا د روهیلګنډ چې کوم دی په دې کې به د چاربیتو مشاعرې وي روهیلګنډ چې کوم دی د دې ځای نه چې کوم خلک هندوستان ته لاړ دي روهیله ځان ته وایي اصل کې زمونږ د دې صوبې د پښتونخوا یو نوم روح دی روح او یو نوم یې کوه دی خوشحال بابا خپل ځان په فارسي شاعرۍ کې کوهي تخلص استعمالي نو د روح په مناسبت باندې د روح ته روحستان هم دی نو هغه هندوستان ته چې کوم خلک لاړو هغه روهیلګنډ دی هغې د ځان سره نور ډېر شیونه ولي خو یو یې چاربي ته ولي وه نو د چاربیتې به هلته مقابلې وې او په مختلفو ځایونو کې هغې به څه چل کولو چې هغې ته به چې پته لګېده چې دا کم شاعران فسټ راوځي او بیا به دا نور شاعران چې کوم دي دا به ملامته بلامته د دې ځای نه وځي نو هغې به د ځان سره ټوپکبار راوستو ټوپکبار به باقاعده ودرولي وو چې چېرې څوک فسټ رالو و هغه صاحب به خبره کوي چې پرې نه دی نو دا د پښتنو د تنقید دغه حال دی باقي چې کوم دی لکه دا دی چې تنقید چونکې اوس شوی دی نو ډېره تنقید به یې نه وي کړې خو بیا هم ډېره زیاته ترقي کړې دا پښتون قوم چې کوم دی د دې اصل کې د علم طرف ته چا مخه کړې ده د علم طرف ته د دې اوس مخه شوه د تعلیم طرف ته دې اوس مخه شوه دا اوس چې کوم دی که تاسو خیال وکړئ زمونږ زه په ایډورډز کالج کې چې وم نو په هاسټل کې به 95% خلک چې کوم دي دیروجیان دي زموږ په ایډورډز کالج هاسټل کې او ورپسې چې کوم دی بیا سوات دی د دې علاقې چې کوم خلک دي نو دومره زیات په نو یو خدای چې لوکل وو نو هسې ما سوچ کولو چې دا دیروجیان چې کوم دي پخوا د دې تعلیم طرف ته چا مخه کړې نه وو په نورو کې څوک یې مصروفې ساتلي وو هغه چې کوم دی نوابې سیسټم یا څو اوس دا پښتانه دومره عجیبه خلک دي دا دومره تعلیم یافته لکه دومره انټیلیجنټ او دومره ذهین خلک دي چې د دې کوم طرف ته چې مخه شي نو هغې کې چې کوم دی دوی خپل ډسټنکشن او دوی خپل نوم پیدا کوي نو اوس یې تنقید ته مخه شوې ده اوس په تنقید باندې بد نه ګڼي پخوا په زموږ مشرانو هم ما په رسالې کې یو وړوکی شان خط لیکلی یو حالانکه ما د هغې مشر چې کوم دی تعریف کړی او د هغې په وجود چې کوم دی هغې په خدمت وکړو زمونږ او د هغه یو سلسله شروع شوه د خطو کتابت تا زما نوم دغسې ولې اخیستی دی نو دا به ورو ورو کېږي اوس تر ډېره حده پورې چې کوم دی زمونږ تنقید چې کوم دی په خلکو باندې بد نه لګي او خلک یې برداشت کوي او دا به انشاءالله نور به هم موږ ښه کېږو که خیري تاسو دعا کوئ او زمونږ پښتانه چې کوم دي د علم طرف ته تعلیم طرف ته ډېره مخکې شوي ده زمونږ تنقید چې کوم دی ډېر زیات چې کوم دی په مخه روان دی ترقي به کوي انشاءالله باقي چې عباسین صاحب نه به خبره وکړي چې د دې دنیا 2000 کاله شوي دي نو زه ورسره اتفاق بالکل نه کوم د 12,000 کالو سره اتفاق نه کوم د حضرت علي نه چا تپوس وکړي چې د آدم نه مخکې څوک و هغه وایي چې آدم چې د هغه نه مخکې څوک وي آدم د هغه نه مخکې څوک وي آدم هغه ورته چې که ته 15,000 واره زما نه تپوس وکړي چې د آدم نه مخکې څوک و زه به جواب څنګه درکوم چې آدم نو د دې اړه څه پته نه لګي دا عباسین صاحب زما دا خیال دی چې ډېره بېادبي وکړه بېادبي داسې وکړه چې دنیا څه پته نه لګي چې دا کله آباده شوې ده یو بل روایت چې کوم دی هغه جبریل علیه السلام چې کوم دی آسماني کتابونه ویلي هغه به چې کوم دی یو ستوری لیدو او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته چې راغلی نو تاسو وموندو چې هغه وایي چېرته زه چې راغلی ما په 80,000 کاله پس یو ستوری لیدو ما په خپل ژوند کې 80,000 لیدلی دی رسول پاک ورته وویل چې هغه ستوری نه وم سوچ کړئ 80,000 ته په 80,000 کې زره ډېر کې دا څومره شو نو د دې حساب نشته دا دنیا د پیدا کېدو
هغه چې کوم اختراع کړل شوی دا د دې یو چاته عمر معلوم نه دی او که څوک عمر معلوم وي دا باسي زیاته کوي پروفیسور صاحب اوس موږ ته راغلی اندازه کېږي چې د تنقید والا خلک ولې ورسره خاله خامخا چې کوم ژبه پرمختګ غواړي کومه ژبه کې چې کار کېږي د هغې اکاډمۍ وي د هغې اکاډمۍ وي نصرالله وزیر صاحب د پښتو اکاډمۍ به هم ډېر غټ کردار دی د پښتو ژبه په خپرولو کې ستاسو په خیال دې کردار څه کردار دی تر اوسه پورې چې کم کړی دی په مختلفو شکلونو کې د پښتو ژبې خدمت کړی د پښتو اکاډمي او که نه صرف چې کم ریسرچ د پښتو اکاډمي کریټ کړی دی هغه یې صرف لکه موږ به که دا ووایو چې څنګه په نور سوشل ساینسز کې ریسرچ دی بس د ډیګرۍ دپاره ریسرچ دی د اخیستو دپاره هغه یې کړی دی او نور څه داسې ریسرچ ته نه اوسه پورې نه دی راوتي چې هغې نه د ژبې خدمت کې نور څه داسې خبرې مخې ته راوتي بسم الله الرحمن الرحیم مننه ستاسو د سوال په بنیاد دا کوم څه چې تاسو ریسرچ ته اشاره وکړه چې پښتو اکاډمۍ کې صرف آیا تاسو په تحقیقي موادو کوم شاګردان چې روزل کېږي هغوی ته صرف سندونه ورکوئ که نور تحقیقي کارونه هم ژبني او ثقافتي تاریخي یا په نورو حوالو سره هم څه کارګزاري لرئ نو موږ دا لنډ دلته کوو چې ستا د ریسرچ په اړه دا د 2009 نه د خبره شروع شوې ده د MPhil PhD والا دا د 1955 نه چې اکاډمي جوړه ده لومړی وار چې مولانا عبدالقادر د دې لومړی ډایرکټر و د هغې نه را په دې خوا تر اوسه زما پورې دې اکاډمۍ ته یو څه اهداف ټاکل شوي وو چې د هغې اهدافو تحت یعنې هغې کې 22 اهداف دي چې په دې 22 کې ډېر ترسره شوي دي او ځینې داسې دي چې هغه کل وقتي دي هغه دغسې به جاري وي څو پورې چې پښتانه وي او د پښتو ژبه وي هغه به همیشه د دې ادارې سره او د دې کام سره د دې ژبې سره روان وي مثلا په دې کې موږ په شروع نه چې کوم څه راتلل اوس خو لږ ډېر لکه څنګه چې هر چېرته مسایل دي داسې موږ هم ورسره مخامخ یو دې کې د ژباړې ځان ته څنګه وه د لغت ځان ته څنګه وه د کلمي نسخو خپله ځان ته څنګه وه او بیا د تحقیقي کارونه چې څه به کېدل د هغې مطبوعاتو څنګه وه د دې تحت د 1955 نه د دې په چې راواخلې ډېر په سواو کتابونه چاپ شوي د یوې اوس ما د تازه نه دي کتلي خو تقریبا 902 یا د 3-4 کاله مخکې چې ما کوم ریکارډ چیک کړی و خو په دې کې بنیادي کارونه چې موږ کړي دي یو لکه د ادب په حواله چې څومره کمې د پښتو کلمې نسخې دي تقریبا د 1450 نه تر 1500 پورې دا له موږ سره خوندي پراتې دي چې هغه ډېرې نادره قیمتي او ډېرې مهمې کلمې نسخې دي د یوې ژبې د تاریخ په حواله سره د یوې ژبې د ادب په حواله سره او د ژبې د خپلې پرمختیا د ریښې په حواله سره دې نه علاوه موږ چې په اکاډمۍ کې کوم څه د لغت جوړونې په حواله سره کار کړی دی د شروع نه 1950 نه را په دې خوا یو لغت پراجیکټ شروع د 2015 پورې 11 جلده کې چاپ شوی دا 15 جلده بهرحال دغه موږ دغه لغت راټول کړو 15 دا اوس په یوه جلد کې چاپ شوی دی داسې نور بلها کتابونه په مختلفو موضوعاتو کلمې نسخې او د ماشومانو ادب ترجمې ژباړې وغیره په حواله سره تفسیرونو په حواله سره یعنې په هره موضوع کار شوی دلته سیمینارونه کنفرانسونه او بل دا چې لکه د دې په هدف کې یو مهم شی چې د دې سیمې د شاعرانو ادیبانو چې کوم یا د لیکوالانو یا پښتون کوم انټلیجنسیا چې ده د هغوی له دنیا سره معرفي کول یا مواقع ورکول یا د نورو دنیا چې کوم څه علمي مواد دي هغه پښتو ته راوړل دي په دې مختلفو حوالې سره یعنې پښتو ته د نورو ژبو نه او د نورو ژبو نه پښتو ته دا حوالې سره هم ډېر کار شوی دی بل په دې کې بنیادي کار اوس چې کوم څه رامخې ته شوی دی لکه تحقیقي جرنل پخوا دا د 1950 نه چې کوم جرنل شروع میاشتنی بیا 3 میاشتنی بیا 6 میاشتنی دا بیا وروسته د هایر ایجوکیشن لومړی سر کې دا په تخلیقي او تحقیقي په دواړو بنیادونو چاپېده او وروسته بیا د 2009 را په دې خوا دا صرف د HEC د کرایټیریا مطابق تحقیقي بڼه ته واوښته
نو دې کې لکه زمونږ لیکوالانو ته د تحقیق کوم څه ماده چې ده د هغې را بیدارولو مخې ته بیولو دغه امکانات برابرول دي نوي نوي مواد مخې ته راځي که څه هم مونږ د یار محمد صاحب په حواله سره که اوس زه په ځان تنقید کوم مونږ به هغه کرایټیریا هغه مواد نه پوره کوو خو څوک خو به تربیه کوو دغه لیکوالان چې زمونږ په جرنلو کې مقالې شایع کوي بیا به معیار ته ډېره حده پورې نه رسي خو څوک خو به مخې ته راولو چې هغه دا کار وکړی شي نو ځکه په دې خاطر دغه تحقیقي جرنل کې چې موږ سره څومره لیکوالان راځي د دنیا د نن کوم تقاضا چې ده چې تاسو به په تحقیقي میدان کې مخې ته راځئ بیا به د نړۍ سره مخې ته کار کوئ اوس هم ډېر کارونه موږ روان کړي دي په دې موجوده وخت کې لکه کوم څه زموږ د شاعرانو پخواني لکه د حمزه کلیات چاپول یا د ارزاني کلیات یا نور کوم څه کتابونه چې دي یعنی په میاشت دوی میاشتې کې موږ هر یو داسې کتاب چې هغه د ارزښت وړ وي هغه د مختلفو مراحلو نه تېر شوی وي هغه موږ چاپ کوو پاتې دا کوم څه چې ریسرچر تاسو یاد کړ هغه هم لکه موږ په پخواني دود نه اوس ټیک ته اول د مقدار خبره به وه اوس چې کوم څه هلکان فارغېږي هغه په ژباني مسایلو باندې په تنقید په حواله هم کوم څه چې دوی تحقیقي موادو باندې دننه په تحقیق کې تنقید کوي یا کوم څه مواد مخې ته راوړي یعنی هغه ښه موضوعات دي چې مونږ چاپ کړي دي او خلکو نه استفاده کوي لکه په خپله د یار محمد مغمون صاحب مقالې خو به نه وي خو د راجبالي شاه ډاکټر راجبالي شاه خټک صاحب والا یا د نورو والا د اقبال نسیم صاحب والا مختلفو والا چې یعنې پښتو اکاډمي یا پښتو ډپارټمنټ نه چاپ شوي پی ایچ ډي یې کړي دي د هغوی کتابونه مخې ته راغلي دي هغه د درس و تدریس برخه ګرځېدلي دي نه مننه رسول الله وزیر صاحب هر د ژبې د پرمختګ د ژبې د کار لپاره خامخا سرکار مختلف وسایل یوز کړي دي چې هغه پاکستان کې موږ ګورو نو که هغه د هرې صوبې حکومت کې هغوی د ژبې د پرمختګ لپاره څه فنډ وقف کړي دي څه کارونه یې کړي دي څه پروژې شروع کړي دي عادل صافي صاحب زما سوال تاسو نه دی د کلچر یا د لټریچر په حوالې سره د خیبر پښتونخوا داسې کم انیشیټیو چې تاسو وایئ چې یاره دا موږ صرف د دې لپاره کړي چې د ادب پروموشن وشي یا د ادب شکل وشي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني یو خو یو جذباتي ډایلاګ وایم چې دا تاسو چې زه د کوم نور خواته کېنولی یم نو په دې کې که زه ډېره رڼا واچوم نو رڼا ښکاري نه اباسین صاحب زما ټیچر پاتې شوی دی دا نور هم زموږ د ټیچر او د والدینو حیثیت لري او نومونه مې اورېدلي خو فور د فرسټ ټایم مې ولیدل ډېره ګرانه دوی مخې ته خو بس هغه دغه خبره سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے د دوی خدمت او د دوی کنټریبیوشن ډېر زیات دی سرکار که سل کاله بې مالګې ډوډۍ وخوري که نه دوی چې په یو جمله کې څه ویلي دي هغه په خښتو او په سیمنټو بادرو باندې سرکار نشي کولی دا ټولې هغه خبرې که نه چې دا روح ته کوزېږي او سرکار چې میکسیمم څومره کارونه کوي که نه نو هغې ته که تاسو وګورئ نو هغه د سړک او د پخې کوڅې او د نالۍ او د هینډ پمپ د دې نه تابېږي په روح باندې چېرته سرکار کار نه دی کړی خو زه دا یو خوشقسمتي ګڼم چې زه د هغه ټایم عیني شاهده یم او د خپل وس مطابق ما یو رول پلی کولی شو خو که زما مشرانو که دا نه غوښتی نو ما به په یوازې څه کړی خوشقسمتۍ څه زه د یو داسې ټیم حصه وم چې هغه ټیم څه کول غوښتل او خاص کر د ادب او د کلچر دپاره خو یې ځکه غوښتل چې دا نړۍ دومره د دهشتګردۍ او د ترخهګرۍ نه دغه شوي او د هغې د ټولو نه غټ ګزار چې دی هغه کلچر خوړلی و هغه ادب خوړلی و هغه شاعر خوړلی و هغه د هنرمند خوړلی و چې په کومه شعبه کې وو خو چې په دغه سایډ باندې و هغوی د ټولو نه غټ ګزار خوړلی و نو چې کله هم دا د زه دا کومه خبره چې کوم دا د 2015 د جولای یا د اګست نه شروع کېږي هر یو کس د خپل وخت او د خپل اختیار جوابدی دی په 2.5 کاله ټینیور کې زما دا په وهم و ګمان کې نو چې په کلچر کې دومره غټ سپیس دی دومره خلا ده چې هغې ته ته څه مراچوې نو هغه پکې ختم شي یعنې ته چې څومره کنټریبیوټ کول غواړې هغه کم وي
ځکه چې هغې کې احساسات دي، هغې کې جذبات دي. هغه خبرې زه یو څو څیزونه ستاسو مخې ته کړم چې دا چې اوس مې لیکلم دا ما سره د هغه وخت یو دغه پروت دی، پته نه لګي دې ورځې له به خدای پاک زما په موبایل کې ساتلی و چې زه ستاسو په مخ کې ویم. شاید چې تاسو ته دې پته نه وي. ما څنګه چې د سیمټ او د باجرۍ او د دغه د خښتو خبره وکړه، ډیولپمنټ یا ترقي چې ده نو زموږ په نظر کې همدغه ده. نو راځئ چې د خښتو نه ورته شروع کړو. د کلچر ډایرکټریټ دلته یو اهلکار موجود دی، دی به د دې خبرې ګواهي ورکړي چې د کلچر ډایرکټریټ خپل وجود نه و د خښتو او د سیمټ په صورت کې. همدغه نشترحال د دې یو 2 کمرې دې ته کلچر ډایرکټریټ ویلې کېدو، یا د دې نه مخکې بار چېرته یو کمره 2 به نو چې د سړي د ناستې ځای دسي په هغې کې چې بیا ناست یو کس چې د هغه ته څوک سپورټ نه ورکوي، د هغه ذهني کیفیت به څه یا به څه کار وکړي. ماحول ډېر غټ اثر لري. ته د لیوار په دکان کې یو طالب علم کېنوه چې ته یاد کړه دا نظم یا ته یاد کړه دا سبق، سوال نه پیدا کېږي چې دا یاد کړي. دا بالکل نشي کېدی. هغه به ته د یو ارام او یو د سکون په ځای کې کېنی، ځکه چې هغه به کار نشي کوي. نو د 7 کروڑ 40 لاکھ روپو خو لومبۍ په هغه 2 کالو کې د کلچر خپل بلډینګ جوړ شو چې چاته خو پته ولګي چې دا صوبه یا د هغه وخت دا حکومت دا دومره زیات دغه لري اراده لري چې زه کلچر پروموټ کړم. نو لومبۍ خو د دې کور نه پته ولګي چې دا کور خلک وایي د چمیار سپلۍ د چمیار خپلې سپلۍ لیدلي، لکه ولې به لیدلي؟ دی په کوم ځای کې لیکلي دي چې د چمیار خپلې سپلۍ به لیدلي؟ دا د هغه بېکارتوب دی چې د هغه خپلې سپلۍ. هغه په انګلیش کې وایي چیریټي بګینز ایټ هوم. لومبۍ به ځان ښه کړي نو بیا به ته بل کس ته دغه ښیي. نو سرکار لومبۍ خو د هغه وخت دا وکړه چې په 7.5 کروڑ روپۍ باندې د کلچر بلډینګ جوړ شو. نشترحال چې کوم زموږ د ادب یا د کلچر یا د سرګرمیانو یو علمبردار په 86-87 کې جوړ شوی. په 86-87 کې جوړ شوی. تاسو دې نه اندازه ولګئ چې د نشترحال مثال د چیني و او د یوې چیني نه چې ډېر خلک وبس کړي نو د ټولو یو بل سره مینې، ټول د یو بل په درد باندې خوږېږي. څنګه چې په یو تنور پخ شوې روټۍ چې په کلي کې ټول خلک خوري نو هغوی د یو بل په درد باندې خوږېږي. دا نشترحال دقسې و. خو دې نشترحال نه هغه په 0 کې ضرب ورکړی شوی و او بس چې په څه حالت کې پاتې و. څه خو د 2002 د حکومت نه پس بیا په هغې کې چې هغې ته تاله ولګولی شوه. هغه تاله د هغې سره د بیا د دهشتګردۍ هغه اثر دا ریوایو کول دا ډېر ګران کار و. د 4.5 کروڑ روپو نشترحال د نن نه د 2015 نه مخکې که چا څه تصویراني او که د 2015 نه پسې نو هغه وګورئ او بیا دا م وګورئ چې څومره په تیزۍ سره د دغه د کلچر اکټیویټیز په هغې کې که ډرامې وي که پروګرامونه او که مشاعرې وي هغه شروع شوې. د دې نه علاوه انسان باندې څنګه چې د تیر شوي حکومت دا غټه دغه وه چې په انسان باندې انویسټمنټ وکړي. خو هغه وخت کې دا خبره دومره زیاته ښکاره نه وه. ما چې څنګه وویل چې د ترهګرۍ نه د ټولو نه زیاته افیکټ شوي د اکانومي نه پس عمده زموږ د ادب او د شاعرۍ او د دغه سره آرټ سره ریلیټډ طبقه وه. نو حکومت دا فیصله وکړه چې د دې نه درکنار چې هغه څه کوي او که نه کوي. ثقافت کې زنده امین په نوم باندې یو پروګرام شروع شو چې څومره خلک ژوندي دي او هغه د فن ادب سره څه نه څه تعلق لري نو د هغوی د سرکار مور پلار شي. سرکار هسې مور پلار خو په ښکاره معنو کې خلکو سره روزګار ختم شوی و، معاشره کې هغه راغونډېدل ختم شوي و د دماکو او د دغه د لاسه. نو 500 کسان په دې کې دا واحد شارټ لیسټینګ و چې په دې کې یو بیروکریټ یو سرکاري افسر دا نه و ناست. موږ ته د سره د اختیار نه و چې موږ دا اباسین صاحب د دې خبرې ګواه دی چې موږ سره د اختیار نه و چې موږ ووایو چې دا لیکوال د ټولو نه ښه دی یا دا شاعر د ټولو نه ښه دی یا دا هنرمند د ټولو نه ښه دی. همغې هنرمندانو فیصله وکړه چې دا زموږ د ثقافت ژوندی امین دی. 500 کسانو دپاره 18 میاشتې 13,000 روپۍ دا وچلې دي او دا تقریبا 14 کروڑه روپۍ وي. په دې باندې دا چا سرکار باندې احسان نه کوو، دا اصل کې د سرکار دا معاشره راغونډوله
او ما خلکو ته راغونډوله نو هغه خلکو ته به څنګه راغونډېدې چې په هغوی کې په خپله سا نه وه نو دا یو دغه شو په اسلام آباد کې د کلچر ډسپلی سنټر په نوم باندې په 80 لک روپۍ باندې موږ یو سنټر اسټابلیش کړو بیا وروسته بدقسمتۍ سره هغه هغسې ونه چلېدو څنګه چې هغه موږ سوچ کړی چې د خیبر پښتونخوا هنرمند که د چا څه هم هنر دی هغه به هلته بارملکي امبیسډرانو ته بارملکي خلکو ته د پنجاب او د سند خلکو ته ډسپلی کېږي او د هغه ځای نه به هغې ته اډر پلیس کېږي او دا به یو کوارډینیټینګ چینل وي چې د خلکو په هغې باندې رزق روان شي او زموږ کلچر د دې سره تاسو یو کوېسچن زه دوباره په دې باندې پوښتنه کوم چې آیا ستاسو په خیال کې بل راوند کې چې کله موږ شروع کړو ستاسو په خیال کې د بعضې انیشیټیو یا پروژو ستاسو ذکر وکړو نشته حال واپس تقریبا همغه حال ته روان دي چې کلچر کومه پروژې یو تاسو اوس پر دا ذکر وکړو چې لکه دغه بدقسمتي نه هغه شانو نشوه نو په دې باندې په بل راوند کې راځو په دې خبره کوو چې هغه پروژې چې دومره ښکلې شروع شوې وې په انګریزي کې ورته موږ سسټینیبیلیټي وایو چې آیا سسټینیبل اپروچ ورته نو او که دا صرف دا و چې د یو حکومت انټرست و د بل نه و د دې وجې نه وشو په دې بیا وروستو په بل هغه کې راځو زما اوس سوال دی باسین صاحب تاسو ته چې تاسو د ټپې ذکر وکړو په خپل مخکې هغه کې نو ویل کېږي دلته اکثر ځوانان ناست دي یو څوک پرې تپوس هم وکړو د سی ایس ایس وغیره دې په تیاري کې وي چې ټپه د پښتو ادب هنداره ده ده و که نه ده او چې په دې خبره کوم مختصر خو چونکې د کلچر خبره شروع کېږي او په دې باندې به زه لږ رڼا واچوم ټپه اصل کې په دې باندې به چېرته لیکچر نه راشي دا کوم د سی ایس ایس سټوډنټس چې ناست دي هغوی ته به ووایو ټپه اصل کې د نهه یوه کړۍ کې نهه سیلابونه او په بل کې 14 نو دا د دنیا د ټولو نه وړوکی شعر دی او په دې کې د معنو یو غټ سمندر پروت وي لکه زه تاسو ته د مثال په طور باندې یو ټپه وایم او تاسو ورته غوږ کېږدئ تاسو ته پته ولګي چې په دې کې دننه څومره د معنو ژورتیا پرته ده زمانه کله کله تختی زما په ځان د لیونو ګمان راځي او دا ستا په سترګو کې پیریان دي چې په تا راشي جوټې ماله راکوي یا بله واورئ جي چې خاوند د ما ګل د ګلاب کې چې د جانان غېږه کې پاڼې پاڼې شم او یا بله واورئ چې ځان یې زړو جامو کې جوړ کو لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه نو دا د معنو سمندرونه په بل صنف کې نشته په دې به چېرته خبرې کوو خو د کلچر خبره روانه ده نو زه پرې لږ یو خپل اظهار کوم او هغه دا دی چې زه چې کله کومې دنیا ته لاړ شم کوم وطن ته لاړ شم نو زما د ټول نه زیاته دلچسپي په کلچر نو زه ترکمانستان ته تللی وم نو هلته په دې هر چوک کې اسونه ولاړ دي او پرې کسان ناست دي نو ما د هغه خپل ګایډ جینۍ نه تپوس وکړو چې یاره دا څوک دي نو هغه ما ته ویل چې دا زمونږ وار هیروز دي یعنې جنګي اتلان دي چې دا زمونږ دي نو ما یې دې ته خو څه لیکلي هم نه دي ویل چې دې ته صرف لاندې نوم لیکلی دی د اتل او باقي په دې کې یو نښې مونږ کړي دي چې د کوم اس دواړه مخکې خپې اوچتې دي نو د دې مطلب دا دی چې دا په جنګ کې مړ دی د کوم د اس چې یوه خپه اوچته ده او درې خپې په ځمکه دي نو هغه په جنګ کې زخمي شوی دی او بیا کور مړ دی او د کوم چې څلور واړه خپې په ځمکه دي نو هغه غازي راغلی دی او بیا په خپل مرګ مړ دی نو ما سوچ کړو چې های مونږه په خپل کلچر مونږه خپل فزیکل کلچر مونږه نه دی تر اوسه خوندي کړی سند ته تللي وو ګورمنټ لیکلي وو په دغه دوره باندې نو د سند کلچرل دوره م کوله نو حیدرآباد کې ما یو میوزیم وکتو چې سندیانو داسې جوړ کړی چې زه ورته حیران شوم چې د دوی هر څه پکې مجسم ایښودي وو خپل تنور او خپل واده او خپل خادي او خپل کور او کیرلی او زمینداره هر څه پکې فزیکلي جوړ کړي وو پکې باقاعده د ماډلز په شکل کې نو زه ورته ډېر خفه شوم ما ویل چې کاش چې مونږ هم داسې کولی او هغوی له مې ډېر دا ادب ورکړو په ما پسې هغه پرویز صفتخیل صاحب راغله چې راشه د ټي وي والا انټرویو ورکړه نو زما په سترګو کې اوښکې وې نو ما ته ویل ولې ما یاره مونږ چې دی زمونږ په علاقه کې ما داسې ویډیوګان هم راغلي دي چې هغې ته ورقص مرده وایي
ما زمونږ داسې حال دی چې مونږ دې حد ته رسېدلي یو چې مونږ په مړو کې پراته یو په جنګونو کې او په زخمونو کې پراته یو او هلته کې خلک لګیا دي خپل کلچر خوندي کوي. بل زه اکثر سوچ کوم چې دا زمونږ په دې چوکونو کې چې دا کوم دغه لګېږي دا کوم ماډلز لګي نو دا د څه دپاره لګي په دې کې څه پروجیکټ کېږي لکه د حیات آباد په دې د هغه تاړې خوا ته چې چوک دی باید یو داسې شی جوړ کړی دا یې څه مطلب دی سیمټ یې پې ضایع کړي دي یو 1500 بورې پای دې څه مطلب دی ما ته څوک وایي پای کې تاریخ دی پای کې ساینس دی پای کې جغرافیا ده پای کې جمالیات هېڅ پکې نشته دغسې په هر چوک کې څه شی جوړ دی هلکه چې په اشنغر کې چوک جوړوئ نو ګني پکې جوړ کړئ چقندر پکې جوړ کړئ د اشنغر سپلۍ پکې ولګوئ په سوات کې چې چوک جوړوئ نو مڼه پکې جوړه کړئ املوک پکې جوړ کړئ شلتالو پکې جوړ کړئ ځکه چې دا هغه ځای پیداوار دی زمرود پکې جوړ کړئ دغسې د هرې علاقې مطابق د هغې دپاره پلانینګ پکار دی نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ پلانرز چې دي اوس چې دا قومي نصاب جوړېدو قومي نصاب چې جوړېدو د دې چې کله سردار حسین بابک ما ته ټلیفون وکړ چې موږ قومي نصاب جوړو مونږ د صوبې نصاب جوړو ډایرکټر به ستا خپله درشي او تاسو پلانینګ وکړئ هغې دپاره ما 40 استادان چې د یونیورسټۍ یا د کالج یا د سکول استادان او ادیبان هغه موږ منتخب کړه هغه موږ ما ټرین کړم اول زه ټرین شوم بیا مې هغې ټرین کړه او بیا مو نصاب جوړ کړو د پښتو د هغه 40 کسانو نه دغسې په انکو کې دغسې په نورو ژبو کې چې څومره کسانو هغه ټول چې دي زموږ هغه ټرینینګ هغې هم واغستو او هغې زموږ لیکلی کریکولم چې دی هغې هم اډاپټ کړو هغې ته چل زده کړو او چې دا قومي نصاب جوړېدو موږ نه پکار چا تپوس نه دی کړی یعنې قومي نصاب جوړېږي او هغه خلک چې 40 زما سره ایکسپرټس دي دغسې د هرې ژبې سره ایکسپرټس وو په هغې کې پکې یو هم نه ولې مطلب دلته به هر څوک راځي د خپلې مرضۍ نصاب به جوړوي هر هغه ژبه چې هغه د نصاب ژبه دی هغه د مارکیټ ژبه دی هغه ژبه چې د میډیا ژبه دی نو هغه ترقي نشي کولی هغه د جوډیشري ژبه دی چرې هم ترقي نشي کولی او ژبه د ثقافت د ملا تیر دی زما د ثقافت د ملا تیر زما ژبه ده چې زما ژبې ته ترقي نه میلاویږي نو زما د ملا تیر مات دی زه ملا سم د ملا سم نو د دغې دپاره سوچ وکړئ چې موږ له څه کول پکار دي د MMA په حکومت کې نشترحال بالکل بند و چا هېڅ نشو کولی مشاعره هم نه کېده بیا د هغې نه پس چې کله د پرویز خټک صاحب دور راغی د هغې نه پس د ANP دور راغی په هغه دور کې ډېر ښه میا افتخار حسین او بلکې عاقل شاه چې و عاقل شاه چې کله وزیر و نو په هغه وخت کې موږ په پټخېله کې د مرستیال لیکوال مل ملکنډ د طرف نه اقبال شاکر صاحب ناست دی موږ هلته کتاب میله کړې وه 3 ورځې هغې له موږ دې ټولو ته ووایي چې څوک راځي د ګورنمنټ وزیران راشي نو هغې له افراسیاب خټک صاحب هم راغلی و میا صاحب هم راغلی و عاقل شاه صاحب هم راغلی نو عاقل شاه صاحب ته ما په هغه ځای کې په هغه خپله خطبه کې وویل چې یاره زمونږ تر اوسه پورې کلچر ډایرکټریټ نشته باید موږ پنجاب او سند ته لاړ شو 10 ادارې د کلچر او زمونږ نشته نو هغه د هغې نه سمدستي پس او بل مو ورته دا ویلي چې زمونږ د پېښور ایرپورټ کې به مونږ کې اړو څوک سړی نشته چې یو نوم پرې د چا کېښودی شي باید چې مونږ ځو په نورو دنیا کې د هر ایرپورټ یو خپل نوم یو شخصیت یو هیرو نوم پرې ایښودی شي او زمونږ نشته دا دواړه څیزونه هغه راوړو په اسمبلۍ کې قرارداد وړاندې کړو او هغه ډایرکټریټ روان شو د دې نه پس چې بیا وروستو کله د هغې دور کې به دا کارونه وشو بیا د پرویز خټک صاحب په دور کې ډېر کار شوی دی دغه ثقافت کې زنده امین چې عادل صاحب وویل د هغې نه علاوه نور بلا پروجیکټس بلا منصوبې ما ورکړي دي آیډیاز پکې زما ډېر شامل وو هغې کې یو ډېر تکړه سړی و الله دې لري اعظم خان صاحب د عمران خان صاحب پرنسپل سیکرټري چې بیا و نو هغې چې دی د هغه ویژن ډېر پراڼ نو هغې کې مونږ کار وکړو اوس د محمود خان صاحب په دور کې نشترحال طالب و ټک پکې نو دا به مونږ د دورونو ته ناست یو مونږ خو دې ته ناست یو زموږ د کلچر زما مورنۍ ژبه هم پښتو ده او د محبوب صاحب مورنۍ ژبه هم پښتو ده او د کلسور صاحب هم مورنۍ ژبه پښتو ده نو چې زموږ د ټولو دنو مونږ که په هره نظریه کې ګرځو په هره پارټۍ کې یو په هره اسمبلۍ کې یو په هر ځای کې یو پکار ده چې په خپل کلچر په خپله ژبه مونږ هېڅ کمپرومایز ونه کړو او زموږ دا ټولې ژبې مونږ ځان سره بوځو څنګه چې د حیدر بیبي په طرف تاسو د نشترحال ذکر صحیح صاحب موږ تاسو موږ په دواړه بار به دا ذکر کیږي په څه وخت کې د ترهګرۍ د لاسه څه شیان عکس شوي وو رسول الله وزیر صاحب ستاسو په خیال باندې د ترهګرۍ څه اثر زموږ په ادب باندې پرېوتی دی
او که پریوتې دی آیا په ادب کې هغه بیا ظاهر شوی هم دی هغه ترهګرۍ اثر کم ادب چې ښکلا یادوي کم ادب چې کم دی په وخت کې د ګلانو ذکر کولو آیا هغه ادب د ترهګرۍ د لاسه خپل اسلوب بدل د منویر مولانا دا داسې ده چې پښتانه له شروع نه چې په کومه خطه کې دغه علاقه دغه جغرافیه داسې ده چې هر وخت په حرکت کې پاتې شوې ده او قرار ثبات او امن او قراري که ډېره نه وي 40 کاله پس خامخا یو څه په دې علاقه باندې لوی لوی طوفانونه راغلي دي چې لا ساعت تر اوسه پورې ویني خو تر ټولو ناوړه او بدترین صورتحال چې دغه 40 کلنه یا 40 کلنه دوره چې دا چې 1988 نه په دې په شروع ده د دې اثرات په ژبني ثقافتي د پښتنو په نفسیاتو باندې د پښتنو په هر لیول باندې په معاش معیشت په هر څه پورې هر اثرات یې واضح دي خو ادبي اثراتو په حواله سره ادبي او ژبني اثرات یې که ګورو نو په دې کې یو اړخ که تاسو وګورئ یوازې تر ټولو چې نمایه دی هغه هم د بره پښتنو په اثر باندې چې په ژبني تور باندې پښتو ډېره مخې ته لاړه په دا لوی لوی توانونو په سبب چې یعنې په لکاو انسانان موږ ورکړل په دې کم ناورین چې په پښتنو لا اوس هم راسپور دی د ژبې په لحاظ پښتو ژوندۍ ژبو کې تر ډېره فعاله شوه او په د دنیا په ژبو کې د تقریبا د دېرشو نه د 40 په منځ کې روانه ده دغسې په ادبي لحاظ په بره پښتونخوا کې هلته که د شعر نه بعد ګورو نو موږ هلته د هغوی په افسانه کې د هغوی په تحقیق کې د هغوی په تاریخ کې همدغسې لکه یا محمد صاحب د تنقید اوله یاده کړه د هغوی نشستونه هغوی دلته راغلل د هغوی دلته په موږ سره یو خو دوی بهر دنیا ته لاړل هغوی ځای نه د ژباړې په ذریعه باندې لکه جرمن فرانس امریکا هر ملک ته دوی ورسېدل د هغه ځای نه د هغه علوم پښتو ته راواړول او دلته بیا هغه خلک چې پښتونخوا ته راغلل د هغوی اثرات په موږ باندې او د موږ اثرات یعنې په ژبني طور باندې موږ ډېر نزدېکت سره ولرل همدغسې په شعر کې لکه اوس دلته موږ سره چې درویش دراني صاحب ناست دی د هغه په هر دویم دریم غزل کې یو نه یو داسې څاښت یا یو نسخه ورته وي یو پیغام پټ وي چې هغه ویر طرف ته اشاره وي د ده په غزلو کې دغسې نور شیان خو په کثرت سره د برې پښتونخوا چې کوم ادب تخلیق شوی دی هغه که په شعر کې دی که په نثر کې دی یا تاریخ و تحقیق په حواله سره چې کوم کار شوی دی هلته ډېر زیات اثرات په هغوی ځکه وشول چې هغوی په دې اور کې په دې بیر کې په دې غم کې نیغ په نیغه خپل منځته راغلي وو خو له نښه مرغه موږ دا ویلی شو چې دلته موږ په کوزه پښتونخوا کې د 1988 نه را په دې خوا پښتو ادب د هغوی درد د بره پښتو یا د بره پښتنو درد نو هغه قسم نه دی اخیستی لکه څنګه چې د یو قوم شریک میراث شریکه ورثه او شریک درد احساسول پکار وي که څه هم یو واضح اثر چې یعنې موږ په ژبني طور باندې په املایي طور باندې د لیک په حواله سره د ټکنالوژي په حواله سره دغه اثرات موږ کې ډېر راغلل لکه د هغوی چې ټکنالوژي کې کم کار وکړو مخکې هم په دا سیشن کې ذکر وشو هغه موږ د دوی نه اختیار کړو یعنې دوی لاړل بهر ملکونو ته هغه ټکنالوژي ته کم چې په کمپیوټر کې یا په نورو شیانو کې پښتو دوی مخې ته راوسته د هغې نه موږ مستفید شو د هغې یو اثرات دا وشو چې موږ اوس کم څه چې لیکو هغه د دوی کم څه چې دوی کاروي هغه به موږ فالو کوو خو بهرحال هغه اثرات په واضحه توګه په موږ باندې وشول د کم څه چې د ټکنالوژي له لارې وو بل کم څه چې دوی د دنیا علوم وو هغه یې پښتو ته راواړول د هر ملک یعنې که د ګرامر په لحاظ سره وو که د تاریخ وو که تخلیقي ادب وو یا تحقیقي ادب وو یا تاریخ وو یا ساینس او ټکنالوژي انجینیرینګ په هر فورم کې دوی هغه د ژباړې په ذریعه سره هغه علوم خپل دغه ته رامنتقل کړل خو موږ سوای د دوی نه چې یعنې لساني طور باندې متاثره شوي وو په زیات انداز باندې خو هغه څه چې دوی کوم څه په ټکنالوژي کې کار کوي موږ نښه مرغه په ټکنالوژي کې لکه زه به اوس ووایم چې موږ سره یو څو کسان چې ما ته معلوم دي په هغې کې یو لکه د فاسټ نیشنل یونیورسټي
مونږ په وسیع پیمانه نه په د درد په لحاظ سره نه د فکري لحاظ سره د هغوی نه مونږ ډېر څه نور نه اخیستلی شو نه مو درد ورسره ډېر شریک کړی شو. مولانا زموږ سوال له ترهګرۍ نه شروع خو دا ښه وکړل چې پکې د ټکنالوژي او دغه ذکر هم پکې وکړو. یار محمد مرحوم صاحب د وخت سره سره د پښتو ادب معیار ښه شوی دی که خراب شوی دی؟ او خاص کر د سوشل میډیا چې اوس کوم یو طریقې سره سیلاب به ورته وایي چې راغلی دی، هم د شاعرۍ او هم د ادب به ورته وایي یا لیکه چې کوم وي، ستاسو په خیال د دې د پښتو ادب په معیار باندې څه اثر ورسوي؟ تاسو چې کوم د سوال لومړی برخه ده نو هغه دا ده چې معیار نو معیار مو حقیقي ولې نه دا دومره یونیورسټیانې جوړې شوې، دا دومره نوي نوي کالجونه جوړ شو، دومره نوي نوي سکولونه جوړ شو او دومره د مور پلار چې کوم دی د خپل اولاد دپاره دومره خوارۍ او محنتونه کوي. معیار خو که د دې باوجود هم ښه نه شو نو بیا خو دا مړ قوم دی، دا خو مړ قوم نه دی، ژوندی قوم دی. نو معیار خو ډېر ښه شوی، ډېر زیات ښه شوی دی. ما وختي په خبرو کې وویل چې موږ خو په خپل ادب باندې تنقید اوس شروع کړی دی. لکه څنګه مو چې تنقید اوس شروع کړی دی داسې دا ټولې عباسین صاحب وختي د شاعرۍ خبره وکړه نو زموږ دا پښتو شاعري چې کوم ده په دې کې د اصنافو په لحاظ یعنې د صنفونو په لحاظ چې کوم فوم دي جار یا د مضامینو په لحاظ داسې مضمون نشته چې په پښتو شاعرۍ کې شته ده او داسې صنف شته ده چې په پښتو شاعرۍ کې نشته. او صرف لکه دا نه دی چې کوم دی صرف صنف دی، په هغه صنف سره تړلی چې کوم مضمون دی نو هغه پکې په داسې طریقه بیان شوی دی چې د دنیا د ژبو سره یې موږ مقابله کولی شو. یعنې زموږ اوس لیټسټ چې کوم اصل خو زموږ دا ټپه چې کوم دی دا جاپاني چې کوم صنف دی هایکو، نو هایکو زموږ شاعرۍ ته راغلی دی خو لکه دا دی چې که هایکو ته توجه موږ ورنه کړه هم زموږ سره خپله چې کوم سندره ده یا زموږ سره خپله چې کوم ټپه ده که دې ته موږ نوره طریقې ورکړو نو هایکو ته به ضرورت پاتې نه شي. نو زما دا خیال دی چې زموږ زلمي لیکونکي چې کوم دي هغې هغه بل ورځ دلته کې د دغه و د سیارې دلته کې دغه وه مشاعره وه نو هغې کې ججمنټ و هغه د خیبر ایجنسۍ دا 3 ساسونه چې کوم دي د ډیپوزل جګړو د پاړه د دې نه یې 25 شاعران مقرر کړي او بیا په دغې 25 شاعرانو کې 15 کولو 15 لکه نامزد کولو او بیا په دغه 15 کې 15 بیا راوستلو نو موږ په هغې کې ججمنټ کولو. یعنې زه دومره ټیک دی زموږ ځینې شاعران چې کوم دي هغې به د سکولو د کالج تعلیم نه وي خو کوم چې کامن سنس دی او کوم چې ذهن دی یعنې تاسو به حیران شئ چې دومره ښه شاعري وه دومره ښه شاعري داسې خیال نه و چې هغې اصل کې دا د امن دپاره په خیبر کې د امن او یووالي ډیوې دا یې موضوع وه نو هغې د امن په مناسبت باندې چې کومه شاعري کړې ده یعنې دا موضوعاتي شاعري دې ته وایي که نه دا په فرمایش باندې په فرمایش باندې شاعري کول ډېر ګران کار دی خو هغې پکې دومره کامیاب شوي وو چې یعنې که تاسو هغه کتاب اوس چاپ کېږي هغه چې کومه شاعري ده هغه کتاب چاپ کېږي نو دا صرف زه د خیبر ایجنسۍ خبره کوم داسې ورپسې بیا ورکزۍ ایجنسي د وزیرستان ایجنسي ده خو لکه دا دی بیا زموږ دا سیټل دی نو زموږ ادب چې کوم دی ډېر زیات وخت په وړاندې روان دی او زه خو باندې ډېر فخر کوم او ډېر زیاته مبارکي ورکوم چې زموږ شاعري به انشاءالله چې د دې نه هم زیاته کړو. مننه په دومره نوټ باندې د خپل ریمارکس انکلوډ کولو. د دې سیشن زما له طرف نه اخرنی سوال عادل صافي صاحب تاسو نه دی او دې وخت تاسو سره ټایم صرف پیمنټ دی په دې کې به یې کنکلوډ کوئ چې دا پروژې چې کومې تاسو ذکر وکړو یا څومره غټ سکیمونه او دومره مزیدار سکیمونه باسین صاحب هم بار ذکر وکړو دا ولې بند شي؟ یو خبره خو دا چې موږ ته په قسمت کې ټول عمر په اخري عمر کې اته رنګه پاتې خو دا ځکه چې زه دا خبره بلکل هغه د پښتنو کې شرایط هم کې خبره دا ده دا پولیټیکل ګورمنټس چېرته د یو سکیم په ختمېدو په دغه کې د ټولو نه غټ ټینور دا د سرکاري افسري یا د سرکاري ملازمي پولیټیکل ګورمنټ راشي خپله پالیسي ورکړي خپل دغه ورکړي پروګرام ورکړي بیا لاړ شي دا موږ چې یا موږ دا سیس تباه کړو او یا یې کنټینیو ساتو د دې 200%
سرکاري اهلکاران دا ذمہوار دي دا سیستم ترقي ولې نه کوي که تاسو خیال کړئ موږ به یو اداره په خپل نوم نه یادو موږ به د انډیویجولز په نوم یادو موږ به ویل دا پلانکې کس چې وکړه ډېر ښه کار روان دی بس چې پلانکې کس لاړې د هغه ادارې وجود چې دی هغه د یو کس نه شاته شي نو چې کله د انډیویجول په بنیاد باندې دغه کېږي دغه دی هلیله څنګه چې دي زه دا سوچ هم نشم کولی سر خبره وکړه دا څومره کارونه یو دوه کارونه داسې وو چې هغه ذکر ضروري 33 کتابونو د دې مسودې چې دا څومره خلکو سره وي او هغوی فاینانشل یا مالي حالت داسې نه و چې هغه هغوی پرنټ کولی شي د 26 लाख روپو سرکار په خرچه وکړه او هغه پرنټ شو او ښه باقاعده یو کمیټي وله جوړه شوه او هغې دا فاینل کړل یو پروګرام و ثقافت دغه ریوایول اف انډیجنس کلچرل هیریټیج په پښتو کې چې تسې خو ثقافتي ورثې کې احیا کا پروګرام دا د 16 کروڑو او په کومه علاقه په کم تحصیل په کومه سیمه کې چې کومه علاقایي لوبه یا څه کلتور کې موجود یو څیز مظهور هغه ټولې اکټیویټیز د دې پروګرام لاندې شوي دي دا 1500 په ټول خیبر پښتونخوا کې شوي او دا اصل کې د دې مقصد دا و چې دا کوم دوړه دا کوم لوګې دا کوم داغ چې د دې ترخهګرۍ لګېدلي وو چې دا د خلکو د ذهنونو نه وینځلی شي د دې نه علاوه نورې ډېرې لومبۍ کلچر پالیسي چې دا په ټول پاکستان کې خیبر پښتونخوا په یو داسې وخت کې جوړه کړه چې د خیبر پښتونخوا کې لا لوګې ناست نه نو لکه ډېر زیات کار وشو بدقسمتۍ سره چې کله افسر بدل شي نو بل افسر پریورټیز بدلي دې کې زما په نیز باندې سر خبره وکړه دا څومره کارونه چې شوي دا ما تاسو ته 50% هم نه دي ویلي د دې ټولو منسټر محمود خان صاحب لکه دا هم د هغه په ټیم کې شوي اوس هغه چیف منسټر او یا په هغه ټیم کې دا ونه شو نو د دې ذمہوار څوک دي د دې ذمہوار سرکاري افسر سرکاري ملازم ځکه چې ادارې خو د هغوی په لاس کې کنټینیوټي خو هغوی راولي هغوی ته دا پریورټي هغوی محسوس نه شوه چې ګورمنټ ته دې دا ووایي چې هغه ثقافت کې زنده امین پروګرام چې دی هغه ډېر ښه پروګرام و د خلکو چولې ورسره روانې وې ادب ورسره په مخ کې روان و کلتور ورسره روان و هغه خبره بل سرکاري افسر ونه کړه نو بدقسمتي دا ده چې د دې سرکاري هغه زموږ چې کومه سایکي ده د بیوروکراسي هغه د دې ذمہوار ده ډېره مننه صافي صاحب د اډینس ته به یو سوال صرف کړو یو مختصر سوال هغه نه تجزیه نه سوال او تاسو سره سوال لپاره صرف 10 سکند دی بسم الله مهرباني شکریہ زما نوم اختیار خان دی سره زما کوشش دا دی چې کلتور موږ څنګه ډیفاین کو او کلتور په ډیفینیشن کې صرف دا مټریالیسټیک شنو دي کنه په دې په ډیفینیشن کې کریکټر شیرډ ویلیوز بیلیفز او دا شنو د دې کوېسچن دویم طرف دا دی چې موږ ته د ګلوبلایزیشن او د ټیکنالوژي د وجې نه مختلف کلچرز یې خپل کې یو سوال بس یو سوال دا حصہ ډېره ضروري ده پروفیسور یا محمد صاحب د یو سوال جواب درکړي بل سوال به بل کس نه کوو تاسو دا پینل موږ سره دلته دی مشاعرې لپاره هم دلته تاسو دغه تپوس بیا کولی شئ پروفیسور دا خو میټیریل کلچر چې کومه باسم څه بیان کړو دا میټیریل کلچر دی که نه او نور د دې علاوه چې کوم دی بلاک دا کلچر چې کوم دی پښتون کلچر دا خو بس ټوله زندګي ده ټوله زندګي زموږ کلچر دی که نه دا پښتون چې کوم دی دا ټول کلچر دی په دې باندې ډېر کتابونه لیکلي شوي دي په دې باندې درویش دراني صاحب هم کتاب لیکلی دی په دې باندې پریشان خټک صاحب نورو چا د درنه پښتو په نوم باندې چا په څه باندې زه وایم چې که دا د پښتو چې کوم متلونه دي ضرب الامثال چې دا راغونډ شي که نه د دې نه د پښتون پوره کلچر جوړېږي مثلا پښتو نیم کفر دی پښتو نیم کفر دی دا زموږ کلچر دی ها پښتو نیم کفر دی دا اصل کې دا څه چل دی چې دا کله اسلام چې دلته راغلی دې سیمې ته نو پښتو کوډ اف لایف دا د مخکې نه موجود و اسلام چې کله راغلو نو اسلام ډېر شیونه چې کوم دي اصلاح یې وکړه اسلام پښتو چې کوم دی دا زموږ کوډ اف لایف و دا په دې کې زموږ قوانینو نو ټول شیونه اسلام بدل نه کړی شو ټول شی که تاسو وګورئ نو څه شیونه چې کوم دي هغه په خپل ځای پاتې شو هغه پښتون هغې بدلولو ته تیار نه و مثلا انتقام د خون انتقام د وین انتقام دې بدلولو ته پښتون تیار نه و
هغه چې پلان یې ته وجلې مې زه به ته پلان وژنم که زه باندې دوزخ ته ځم که هر ځای ته ځم خو زه به ورته پلان وژنم چې زوی راته وجلې وي زوی به ورته وژنم نو دا بل چې کوم دی د لور خور هسې دا یوه خبره د لور خور برخه چې کوم دی پښتانه لور خور برخه نه ورکوي ولې نه ورکوي ځکه نه ورکوي څو کنجوسان نه دي یا دا نه دي چې نه مني خو ځکه نه ورکوي چې هغې په خپل جایداد کې پردی سړی مني نه چې لور ته برخه ورکوي نو بیا په هغه لور پسې چې کوم دی کې واده ده د هغې هغه سړي چې کوم دي هغه به د ده پټي ته راځي نو دی په خپل پټي کې د پردي سړي قدم نشي برداشت کولی نو لکه دا دی چې دا نه دی چې کوم دی څه دغه دی ګوره یو جج ما یو وکیل لیدلی ما ته یو ملګری هغه ما ته اواز وکړي چې وایي راشه یو وکیل دی هغه باس کوي د جج په مخ کې باس کوي زه قدرتي هلته موجود وم هغه وکیل باس دا کولو څوک ښځه وه هغې د خپلو وروڼو نه حق غوښتو او دا وکیل کوم چې د دې ښځې مخالف و او د هغې سړي ته غوښتو چې چا حق نه ورکولو نو دی جج ته وایي چې اسلام کې به حق وي په پښتو کې نشته اسلام کې به حق وي او په پښتو کې نشته ګوره دا ډېره غټه خبره ده دا وکیل چې دا دومره جرأت کړی دی نو زه ته جرأت چې کوم دی زه دا اپریشیټ کوم ځکه چې دی پښتو چې کوم دی دا صرف ژبه نه ګڼي دی پښتو یو کوډ اف لایف ګڼي په هغې کې چې کوم دی د ښځې د لور خور حق نشته نو دا چې کوم دی د جج په مخ کې دا یو دلیل یې پیش کولو چې زموږ په پښتو کې دا شی نشته نو پښتو کې دا شی دې وجې نه نشته چې د اسلام مخالفت کوي نو بلا پښتانه نه دا شی یعنې هغې ما چې څنګه وجه بیان کړه چې هغې په خپل جایداد کې ځکه چې پښتانه د پلرونو جایداد چې کوم دی هغې ته ډېر د احترام په نظر ګوري دا چې مرګونه پې کېږي نو دا په دې نه کېږي چې کوم هغې کې څه میټیریل فایده وي نه هغه بندیا نیکه مور پلار بیا د هغه پلار یا هغه قدمونه ورته یادېږي هغې افوارې ورته یادېږي چې په هغې پټي کې کړي وي نو هغې پټي ته څنګه به برداشت کړي چې بل څوک هغه پټۍ والي دا مرګونه چې پې کېږي دا هغه احترام چې کوم دی هغې په وجه خبرې یاره ډېر دي دا بلا خبرې دي خو دا زه پکې یو اضافه کوم سر چې کومې خبرې وکړې بیا د وینې معافي هغې نه پس خبره کومه داسې ده چې د بچي چې کوم تپوس وکړو نو د دې لږ زه وضاحت کوم او دا دی چې کلچر چې دی دا په دوه برخو کې ایساري ټینجبل او انټینجبل یعنې مادي او غیر مادي هغه چې دی په هغې کې د عقیدې او ټول څیزونه هم راځي او د هغې نه علاوه په دې کې خوراک څښاک غم ښادي ژوند ژواک ټول هر څه چې دي هغه پکې راځي ان تر دې چې مذهب هم د کلچر یوه برخه ده مونږ اکثر د مذهب او د کلچر د غریب راولو مذهب کله په کلچر د پاسه کوو مذهب د کلچر یوه حصه ده مذهب چې دی دا د عقیدې سره تعلق لري او د کلچر او د مذهب چې کوم ځای کې جوړ راځي نو هغه واحده پښتو ده چې په دې کې په ډېرو څیزونو کې جوړ راغلی دی او د یو بل سره ډېر نزدېکت دی درې خبرې چې څنګه مرحوم صاحب ذکر وکړو پښتانه چې دي ډېر ښه مسلمانان دي خو درې ځای کې پښتانه دي او دا دی چې خور لور له په جایداد کې حصه نه ورکوي ځکه چې پښتانه نه ورکوي او په اسلام حکم کړی چې ورکوي ښځه چې دا هغه د خاوند د رور یعنې لیور نه ستر کول چې دي اسلام وایي ستر به کې او پښتانه یو ځای اوسېږي نو ستر نه شي کولی او د غیرت په مرګونو کې مونږ د اسلام حکم نه منو د پښتو منو ډېره مننه موږ سره وخت بالکل ختم دی د نورو سوالونو دپاره موږ سره نو بل یو د کلچر ډپارټمنټ ډېرې خبرې شوې ما په 2018 یا 2019 کې یو درخواست ورکړو چې د یونیورسټي د نظر نه محروم سټوډنټانو لپاره یو مشاعره جوړه کړو یو موسیقي پروګرام جوړ کړو راته وویل شو چې کلچر ډپارټمنټ بند بیا راغلم بیا څه وخت کې کولاو وکړو زما درخواست چېرته غیر کړه هغه یو طالب وظیفه یې وغوښته هغه سړو ورته ویې کور واله چې یاره موږ په چت ناست یو وظیفه ځکه نشو درکولی
هغه ته تاسو چې لاندې وای نه کله ونه کوه نو تاسو د کلچر ډپارټمنټ کې نماینده ناسي نه هغه ته وایم چې زموږ دا درخواست خو تاسو چاته غیر کوله تاسو څنګه کوئ دا پروګرامونه ماته دا طریقه وښایئ ډېره مننه دا فستیوال خو د لټریچر فستیوال د لټري هغه په حواله سره دی خو کلچر ډپارټمنټ ته تاسو ورکړئ زبا تاسو ته عزتمند دا ایکسکیوز بالکل نه پیش کوم چې زه اوس په هغه کرسۍ ناست نه یم خو زه به تا ته دا وعده ضرور کوم دا دومره خلک کیني چې که سبا یو که بل سبا یو که هر کلي خو دا ګیله به دې ختموم ډېره مننه د ټول پینل پروفیسر صاحب یا محمد محمود صاحب ډېر ښکلي خیرات موږ سره شریک کړل ډاکټر نصر الله وزیر صاحب ډېره مننه ډاکټر باسم یوسفزی صاحب ډېره مننه عادل صافي صاحب ډېره مننه د اډینس ډېره مننه چې تاسو زموږ د ډسکشن واورېدو